السلام علیکم درنو دوستانو، زه صبغت الله همدرد تاسو ته په اس اچ کمپیوټر اکیډمي کې ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې تاسو به جوړ او خوښ او خوشحاله یاست. دوستانو، نن راځو خبره کوو پر پکچر باندې. موږ ته کار کړی و، نن راځو پر آنلاین پکچرز باندې کار کوو. آنلاین پکچر هغه وخت کار کوي کوم وخت چې ستا کمپیوټر و نیټ ته وصل وي، د نیټ سره کنیکټ وي، بیا آنلاین کمپیوټر کار کوي. نو د هغه دپاره به دلته ته یو تصویر کې سرچی چې هر تصویر دې په کار و. فار ایگزامپل زه ورته زما تصویر په کار دی د ټریز ده، زما درختې په کار دی. انټر یې کړه چې په نیټ کې هر څومره تصویران وي د ټریز هغه به تاله راوړي. اوس ته وګوره څومره ډېر تصویران. هر تصویر چې د ټریز هغې ستا په کار و، هغه تصویر ته دې نه را اخیستلی سي. سمپل به پر انسرټ باندې کلیک وکړې، د تصویر خپله را ډاونلوډوي و وینورډ ته. دا تصویر چې کوم وخت را ډاونلوډ شو، اوس دا تصویر دی وینورډ ته را ډاونلوډ شو. په دې کې ته هر رقم ایډیټینګ کولی سې. فار ایگزامپل اول دا تصویر خلاص کړه، ټیک شو. دا تصویر چې خلاص شو کشنه یې کړه، هر رقم ایډیټ ته کولی سې. لکه څنګه چې موږ ته د تصویر ایډیټ ویلو، هر د ایډیټ کې کولی سې. د هغه څه وروسته په آنلاین پکچر خو موږ ته دا د کار وکړي. د هغه څه وروسته بیا دی شیپس ډېر بهترینه کار کوي. په ډیزاین جوړولو کې شیپس بهترینه کار کوي. د شیپس 4 کاره به زه اوس تاسو ته وایم. اول سمپل دا شیپ راواخله، دا شیپ فار ایگزامپل دا راوند شیپ، ریکټنګل شیپ راواخله. دا ریکټنګل شیپ شو. په دې کې سمپل موږ څه کارونه کولی شو. اول چې په انسرټ شیپ لراسې، په دې کې مثال کې طور پر په دغه تصویر کې ته غواړې بل تصویر راواخلې، وینې بل شیپ راواخلې، بل شیپ ته راخیستلی سې. په دا یوه شیپ کې ولاړې، بل شیپ دې په کار شو راخیستلی سې، ټیک شو. د هغه څه وروسته بیا دی ایډیټ شیپ. که ته غواړې دا شیپ ایډیټ کړې، اوس ګوره دا شیپ چې کوم دی 4 طرفه غټېږي. که ته غواړې چې زه خالي دا یو کونج ورغټوم، هغه نه کېږي. هغه داسې کېږي چې ته به ایډیټ شیپ ته راځې، ایډیټ پوینټس ته به راځې. په دې کې چې د هر پوینټ چینجوي، هغه پوینټ چینجولی سي. ته ورته وګوره هر پوینټ چینجېږي. چې هر رقم ته غټاوي، چې هر رقم دې دغه کوي، هغه رقم یې ته کولی سې. پوینټس یې ور چینجولی سي، ټیک شو. اور دا کوم کشنی چې جړ پوینټ معلومیږي، په دې باندې دی دا رقم کنارې ورته دا رقم کوي، ټیک شو. روندوي اور سختوي، ټیک شو. د هغه څه وروسته ډرا ټکسټ بوکس. ډرا ټکسټ بوکس څه کار کوي؟ ډرا ټکسټ بوکس دا کار کوي په دغه خط کې زما په دغه شیپ کې زما خط پکار شو. فار ایگزامپل پر دا ځای باندې زما خط پکار شو، ټیک شو. اوس چې هر رقم خط ته کلیکې، هغه خط ته کلیکلی سې. د هغه څه وروسته زه به درته وایم چې دا تصویر زه اوس کلران ورکوم او ایډیټ یې کوم. د هغه دپاره دا چې دی، دا د کمپیوټر خپل کلران دي، سمپل کلران دي چې هر کلر ستا خوښ شو هغه کلر تور کولی سي. که چیرې ته غواړې چې په خپله شیپ ایډیټ کړې، نو د هغه دپاره ته 4 کاره کولی سي. اول نو فیل، ما چې کوم شیپ جوړ کړی د هغه زه کلر ورکوم، ټیک شو. مور فیل کلرز، په دې کې دی نور کلران ورته اخلي. سر دې په خلاص شو چې هر رقم کلر تا ورکوي، هغه کلر تور کولی. زه دا سور کلر ورکوم، ټیک، سور کلر یې ورکوم. دا د کلر کار شو. زه ورته کنټرول بیو ډوپلیکیټ یې واخله. په دا تصویر باندې زه ورته زه پکچر راچوم و دا شیپ ته پکچر راچوم. نه د هغه دپاره پر پکچر کلیک وکړه، ورک افلاین. که چېرته ورک افلاین نه پر وایي، دی د انټرنیټ سره اخلي. اوس دی 3 پوینټ یې موږ ته راکړه، 3 چوایس یې راکړه. وایي فرام ا فایل، د کمپیوټر سره اخلي. ستا په کمپیوټر کې چې کومه سټور ډیټا ده، د هغه ډیټا تصویر اخلي، یا یې د نیټ سره اخلي، او یا یې د پرسنل بلاګ سره اخلي. زه د خپل کمپیوټر تصویر اخلم، نو د هغه دپاره راځه دلته دا تصویر زه رااخلم. اوس سر په خلاص و دا شیپ ته یې تصویر ور واچوئ که نه ور واچوئ، ټیک شو. و شیپ ته تصویر دی دا رقم ور واچوئ. د هغه څه وروسته په شیپ فیل کې چې دی ګریډینټس. ګریډینټس څه کار کوي؟ د هغه شیپ دی کنټرول سره ډي بټن ډوپلیکیټ یې واخلم، دې شیپ ته زه ګریډینټس ورکوم. راشه فیل ته ګریډینټس لراسه.
دا د کمپیوټر خپل ګریډینټس دي، کمپیوټر چې کوم جوړ کړي دي. زه په خپله و دې ته ګریډینټس ورکوم، نو د هغه دپاره ګریډینټس ته راسه، مور ګریډینټس ته راسه. ګریډینټ چې رالی په هغه ځای کې ته غواړې په خپله کلران ورکړې، نو پر دا نوډ باندې کلیک وکړه، دې کلر ور چینج کړه، کلر یې دلته چینجېږي. سور کلر ورکوم دې ته، و دې ته کلر ورکوم ډارک سور، اور دې ته کلر ورکوم ژړ، لیکن دا رقم نه، دې ته ژړ کلر ورکړه اور دې ته ډارک سور کلر. ټیک شو؟ مابینځ کې ژړ او شاوخوا سور کلر. دا اوس ګول ولده د ګریډینټ راوستی. زه ورته وایم یا دا رقم یې زه نه غواړم، زه دا خط دا ګریډینټس دا رقم غواړم. ډایرکشن یې هر رقم وربدلوی سي، چې څه رقم ډایرکشن ته غواړې هغه رقم ډایرکشن ته ورکولی سي. دلته راسه ډایرکشن کې چې هر ډایرکشن تا غوښتې هغه ډایرکشن ته ورکولی سي. دا لاینیر شو. هغه څه وروسته ریډیل خو نو دا و چې ګول وولده ګریډینټس ورکوي، مثال کې طور پر لکه دا. د هغه څه وروسته ریکټنګولر چې هر رقم تا ورکوي هغه رقم شیپ ته و ده ته ورکولی سي. لیکن بهترینه کار چې کوي هغه یې فات کوي، پر فات باندې کلیک وکړه چې دی دا رقم شیپ ورکړي. ټیک شو؟ که چیرې ته بل شیپ واخلې، فار اګزامپل زه دا شیپ اخلم و دې ته اوس ته ګریډینټ ورکوې، نو سمپل شیپ فیل ته راسه، ګریډینټس ته راسه، مور ګریډینټس ته راسه، ګریډینټس مور ګریډینټس. دلته دی پر سولیډ فیل باندې ولاړ، زه ورته پر ګریډینټ باندې ودرېږم. وینې څونه ښایسته ډیزاین یې ورکړ، ښایسته ګریډینټس یې ورکړ. د هغه څه وروسته موږ ته بل کار کولی شو، د دې کنټرول څخه ډي او ډوپلیکیټ یې واخله. څلورم کار دا کې کولی شو چې موږ دې ته ټیکسچر ورکولی شو. ټیکسچر په کمپیوټر کې خپل جوړ تصویران دي، هغه ته یو شیپ ورکولی شي. د وینې دا ټیکسچرز دي چې هر ټیکسچر تا ورکوي هغه ته ورکولی شي. فار اګزامپل زه دا ټیکسچر ورکوم، اوس په خلاص. د دې څه وروسته زه ورته وایم یو بل شی راسته، هغه ته وایي فیټر. کنټرول ونیسئ د ډي بټن و، زه ورته زه فیټرن ورکوم. فیټرن اکثره ټایم د خط بیکګراوند ته ورکول کېږي، اور ټایټل به بیکګراوند ته ورکول کېږي، د شیپ د پیج به بیکګراوند ته ورکول کېږي. د دې دپاره پیټرن استعمالیږي. د هغه دپاره به سمپل ته راځې و شیپ فیل ته، په شیپ فیل کې ګریډینټس مور ګریډینټس، چې دا پرده خلاصه شوه، په دې کې پیټرن فیل. ټیک شو؟ پیټرن فیل چې دې کلیک وکړي راسه بیکګراوند یې ور بدل کړي، بیکګراوند یې ور سور کړه اور دا لیک سری کړه، ژړ کړه اور داسې. وینې چې هر رقم لیک ته غواړې هغه ته ورکولی سي. دا پیټرن شو، یو پیټرن موږ ته ورکړي. نو دا څلور کاره ته په یو شیپ کې کولی سي. تصویر کې راخیستلی سي، ګریډینټ ورکولی سي، سولیډ کلر ورکولی سي، ټیکسچر ورکولی سي، پیټرن ورکولی سي. نو دا و د شیپ هغه فرست پارټ. موږ ته پر کلر باندې کار وکړي. نو دوستانو هیله لرم چې تاسو په دې سبق سر خلاصوئ. د نور د ښو سبقانو دپاره زموږ سره پاتې شئ. د الله په امان ښې شېبې.